بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 20 د فبروري کال 2024 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې یوه موضوع ده، مختصه موضوع ده او څرنګه چې تاسې ټول قدرمند ګران هیوادوال اطلاع لرئ، پاکستان پر افغانستان باندې بریدونه او یرغلونه شروع کړي دي او د تیر یرغل په مقابل کې ټول ملت په دې ته منتظر چې اسلامي امارت به خپل غچ اخلي او هغې ویلي چې موږ به په مناسب وخت کې خپل په پروګرام مطابق یو اقدام به کوو او موږ به دا غچ اخلو، چې کوم شی دوی واقعا عملي که او پرون د روژې مبارکې په 9مې ورځې په مناسبت پس له روژه ماتې نه 8 بجې د کابل په وخت باندې په یو زمان پر دغې باندې د پاکستان پر پوستو باندې په مرزي د ډیورند کرښې په سر د ننګرهار او د کونړ ولایت او د پکتیا سیمو کې بریدونه په یو وخت کې شروع شول. دا بریدونه 8 بجې د شپې د کابل په وخت شروع شول او تر 12 بجو د شپو پورې د دوام درلوده، یعنی 4 ساعته د دوام وکړ. په اولو 3 ساعتو کې اسلامي امارت مجاهدینو او زمونږ مبارزینو او د ملي اردو پیاوړو اتلانو ډېر په زړورتیا سره د پاکستان د پوځ پر سینه ورننوتل او د دې سینې څیرې کړلې. په دغه عملیاتو کې د 15 پوستې د نظامي پوستې یې ونیولې. یو لویه نظامي قرارګاه هم دوی دغه فتح کړله چې د هغې د تصفیه او دا کوم وخته پورې چې موږ دا خبرونه د کول هغه روانه وه. 55 د پاکستان پوځیان وژل شوي دي، 30 ټپیان شوي دي، 20 ترېنه ژوندي نیول شوي دي او دا د جګړې مسؤلیت او زعامت او رهبري خپله د افغانستان د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په غاړه باندې وه او د خپل د جنگ رهبري او رهنمایي کوله او په کامیابۍ سره دا جنگ 4 ساعته مخکې ویوړه. د دښمنې د سختې ماتې سره مخ که چې 15 پوستې 55 مړي او همدارنګې بیا په آخر کې فرار هم دوی وکړ. دوی ته مجبوره کړل او دا شول. بزدله او نامرده دښمن پاکستان د یو ځلې بیا هوایي بریدونه شروع کړل. د تورخم په عمري کمپ کې پر مهاجرینو باندې بمبارد وکړ چې تر آخري خبر چې موږ ته راغلی و چې بیا مکمل راپور کېدی شي سبا ورځ باندې دغه شي موږ ته ښکاره شي یا د نن فرضاً چې تاسو کله دا خبرونه اورئ د نن ورځ تر ماښامه به نور موضوعات هم راوځي شوي، خو تر هغه دمه پورې 15 زموږ خویندې په دغې عمري کمپ کې په زخمي شوي وې، ټپیان شوي وو. همدارنګې په دې برید کې پاکستان یو ځلې بیا پر کابل باندې هوایي بریدونه وکړل او په قندهار باندې هوایي بریدونه وکړل. همدارنګې د پکتیا او د ننګرهار او د کونړ په سیمه کې دوی هوایي بریدونه کړي دي چې په کابل کې د دوی یو دغه راپرځول شوی دی. دغه واضح نه وه چې آیا دا د دوی یو ډرون راپرځول شوی دی که دوی جنگي الوتکه جیټ راپرځول شوی دی. کله چې د کابل کې هم د دافع هوا متحرکه شوله، پس هغې نه دوی خپل هغه برید دغه که خو په اول مانور کې دوی راغلل د دارالامان په سیمه کې دوی د هلته په بعضې نظامي دغې باندې برید کوو، خو په خلکو په د کورونو باندې برید کړی دی. په سیمه کې کوم وخت کې دغه برید کېده زه په خپله هملته کابل کې په دارالامان کې د اوسیدونکو خلکو سره د میشتو خلکو سره هلته په خبرو کې وم او هغوی ماته ژوندۍ بڼه باندې دا جریانات به ویلي چې فلحال څه شی روان دي، خلک یې بېخوبه کړي وو، ټول د جهازونو د غرارې له دغې نه په یره کې وو او هلته دغه روان وو. همدارنګې کله چې دوی په قندهار باندې راغلل هلته د دافع هوا چې فعاله شوله نو دوی مجبور شو چې د هغې سیمې نه وتښتېدل.
د دې بریدونو په مقابل کې د اسلامي امارت د خوانه غیر له دنه چې دغه بریدونه په دې سیمو کې چې شوي وو چې دې کې دوی ته کافي زیان واوښته. په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد او په پنجاب کې هم د بریدونو پروګرام جوړ شوی و. کله چې دلته په مرزي سیمو کې په ډیورنډ په کرښه باندې بریدونه روانو، په عین زمان کې چې پاکستان د افغانستان پر کابل او په قندهار باندې او په ننګرهار هوایي بریدونه کول. په کراچۍ هوایي ډګر تر برید لاندې و او هلته جګړه روانه وه او سخت اور انختی و. او تر کوم دمه چې ما خبرونه تعقیبول، ما ته کوم نتایج نور لاسته نه راغلي. دغه اطلاع روانه وه چې ما دا کړه، نو کیدای شي نن ورځ نور معلومات ترلاسه شي. د دې 5 ځایونه یو بل ځکه عملیات شوي وو، یعنې 2 عملیات د 5 عملیاتو نه متحرک شوي وو، خو 3 نورو ځایونو کې ویلي چې دا عملیات به کیږي، چې یعنې دغه 15 عملیات چې دي خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند، اسلام آباد او پنجاب کې، دا به بالکل په دغه 40 ساعتو کې تاسو ګورئ دا به عملي کیږي. د جګړې 3 ساعته لا پوره نه و چې په او د چون تلفات او خسارات ډېر زیات شول. دی دفتن یو ځلې بیا د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار د قطر د صدر اعظم سره خبرې وکړلې او د منځګړیتوب غوښتنه یې وکړله، چې دا غوښتنه د دې دا وه چې که چېرته دغه منځګړیتوب وشي چې افغانستان خپل دا اور ودرئ او دی دغه وکړي، په حساب اور بند وکړي. نو تر هغه دمه پورې خو اسلامي امارت دا دغه نه و کړی، ځکه چې تاسو معلومه ده هر ځلې پاکستان چې حمله وکړي په خپله، کله چې اسلامي امارت بیرته برید کوي او د شدیدو تلفاتو سره مخ کیږي، بیا دی د وزر لاره رانیسي او اوربند کوي. خو د اوربند ترڅنګ دی بیا چې کله اوربند وشي بیا دوباره برید کوي. نو دا ځلې زما فکر اسلامي امارت ته دا احتیاط پکار دی چې د قطر، د سعودي یا د ترکیې د هیڅ یو خبره نه دی منل پکار، خپل غچ اخیستل دي، خپل پروګرام په تطبیقول دي، دننه دی په کور کې اور برول دي، چې تر څو دی په دې باندې پوه شي چې دی افغانستان ته په سپکه او په ټیټه سترګه ونه ګوري. په دې عملیاتو کې اسلامي امارت ترسره کړل د قول اردو 203 قول اردو په پکتیکا، یعنې برمل او په شکین ولسوالۍ او په دې سیمو کې په بریدونو بوخوه، چې په دغه بریدونو کې د برمل یو لویه قرارګاه ونیوله، چې هغه د سرحدي لوا، څلورمې سرحدي لوا لومړي کنډک ځواکونو په میړانې سره دغه قرارګاه فتح کړله او تصفیه یې کړله. همدارنګې قول اردو 201 د خالد بن ولید په پکتیا، خوست، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې خپل بریدونه وکړل. او ویل کېږي چې بر علاوه چې د پوځیان دغه شوي دي، یو پاکستاني جنرال هم نیول شوی دی. یعنې اسلامي امارت دا ځلې په جګړه کې یو پاکستاني برحاله نظامي جنرال هم نیولی دی. هیله دا ده چې دا به دوی په میډیا مخې ته راوباسي او هلته به یې نړۍ ته بښي چې دا یو پاکستاني جنرال دی چې دی د پې ډېر نازیږي او دغه پوځ د افغانستان پوځ چې دا کېږي. هغه لاسپوسو او غلامانو چې به د همدای ویلي چې پاکستان ته ویلي تاسو حمله وکئ او دا پاکستان ته دغه اسلامي امارت ووهئ، او بیا به دا ویلي چې اسلامي امارت د پاکستان یو اتومي قدرت دی، او په کنایي لفظ کې به دا ویلي چې د خپل د پلار د اتومي بم سره دوی مقابله نشي کولی. اوس موږ دې ته وایو چې دا خو زموږ پلار نه و، خو ستاسو پلار و پاکستان، او دا پلار ستاسو. موږ داسې غاښ ماتونکی ځواب به ورته ورکړه چې اوس ورنه لاړ شه پوښتنه وکړه چې اتوم سره څنګه حالت دی. د اتوم سره تبې نیولی دی او مریض دی او وضع خرابه ده. دا موږ بار بار ویلی دي چې د افغانستان ملت په اتوم بم باندې مه یاروئ. نه د روس د بم د اتوم نه ډار شوی دی، نه د امریکې نه. پاکستان خو هېڅ هم نه دی، دا خو دالخور دی. او تاسو معلومه ده چې دالخوران چې اتاق کې ورسره یو ځای کښېني، هغه کمره اتاق بالکل بدبویي کوي. دا هغه ډله ده. او د دې دغه لاسپوڅي د انټرنیشنل شیطان کې چې راځي، دا د موږکانو په څیره کې حیوانات، دا اکثرا دا دغه کوي چې د پاکستان سره که تاسو ځکه چې 2-3 ورځې دغه عکس العمل وځنډېده،
نو دی دا دغه وکړه چې والای دی خو زور نه رسیږي او دی غټې خبرې کوي. نن چې دا برید وګورئ خپله دی هغه دغه دومره مات شوی دی چې دی خپله قطر ته مخ واړو، دی وزر کړی دی. موږ زنګ نه دی والی قطر ته، موږ د قطر یا سعودي نه غوښتنه نه ده کړې، دا پاکستان چې غوښتنه یې کړې. اوس هغې ته دا وایم چې څه شوی ستاسو بازار د اتم سره، په اتم سره یې په خولې باندې غاښ ماتونکی ځواب ولیده او په خپله دی مجبور شي چې لاړ شي د نورو نه مرسته وغواړي. همدارنګې د اسلامي امارت نه زموږ هیله دا ده چې څرنګې دغه موضوع د پاکستان د برید او په د مظلومو خلکو د وژنې چې په لومړي برید کې په پکتیکا او په ننګرهار کې شوې وه، په هغې کې د یوې کورنۍ 18 تنه شهیدان شوي وو. دغه موضوع عفو بین المللي یعنی امنسټي انټرنیشنل راپورته کړې ده او ویلي دي چې د دې نړیواله سطحه باندې باید پوښتنه وشي او د دې تحقیقات لازمي دي. همدارنګې د نړیوالې محکمې لایحه یعنی ICC انټرنیشنل کرمینل کورټ هم دا د جنگي جنایاتو په اساس باندې دا قضیه منلې ده او د دې د حساب د محکمې حکم دغه ورکړی، دا باید د محکمه په دې باندې خپل دغه غور وکړي. نو په دې اساس باندې دا موضوع دوه نړیوالو ادارو رانیولې ده. اسلامي امارت ته دا پکار دي چې یو نړیوال کنفرانس په کابل کې راوغواړي، ملکونه ټول را دعوت کی او دغه په عین حال کې امنسټي انټرنیشنل، ICC، ملګرو ملتونو، یوناما او نور دغه هم د ملکونو سره راوغواړي او الته دغه د افغانستان باندې د پاکستان بریدونه د بیګناه ولس باندې حمله او بریدونه او وژن یا بل خصوص فرضاً د دویم برید کې چې اوس کړي د عمري کم باندې د مهاجرینو کم دی، الته په برید کړی دی او مظلوم او ماشومان او ښځو ته زیان رسولی دی. دغه ټول باید دغه شي. د ده لپاره دا کنفرانس ډېر اړین دی او دا زموږ د اسلامي امارت او زموږ د افغانستان دغه چې دی موقف چې دی دا مضبوطولی شي، کلکولی شي او زموږ دا دغه حقانیت ثابتولی شي چې پر افغانستان کې ترهګرۍ ځالې یا خلک نشته دی. کوم راپور چې پاکستان ورکوي یا روسیې ورکړی دا کاملا دروغ او کاذبانه دی، بلکې دلته د افغانستان مظلوم ملت همیش مظلوم واقع شوی دی او په ده باندې بهرني بریدونه دا ناجایز دي او د ده مخنیوی بالکل پکار دی. همدارنګې په نړیوالو خبرونو کې فاینانشل ټایمز دا خبر ورکړی دی او تایید کړی دی چې اسرائیل دا وایي چې د امریکا د جنرال فورد د کښتۍ باوجود چې دلته راورسېدله او دا سیمه کې ده او فعلا د امریکا قوت دلته پوره شو، خو بیا هم امریکا د 15 ورځو نه زیات د برید توان نه لري او دغه دغه جنگي د توان چې دی که چېرته ایران سره جنگ خلي د 15 ورځو نه نهایت 7 ورځو نه زیات دوام نه کوي، یعنې یوې اونۍ نه. او په دې حالت باندې د امریکې کشتیګانې او اردو دلته کاملا په خطر کې دي. دلته د امریکې د اردو تلفات زیاتیږي، انرژي مشکلات نړۍ ته پیښیږي او همدارنګې دی هغه خپل توانایي په سیمه کې له لاسه ورکوي. په همدې بابت پرون ناسته چې په سویس کې د ایران او د امریکې ترمنځ وشوله چې 3 ساعته طول ویسته. په دغه 3 ساعتو کې په ډیرو مسایلو باندې بحث شوی دی، کافي دوی مخې ته تللی دي اما تر نهایي کم نتیجې ته نه دي رسېدلي. اوس دوی دا وایي چې کېدای شي دغه ناستې به نور هم دوام وکړي، تر هغې پورې به امریکا پر ایران حمله نه کوي، مګر په عین حال کې امریکا مستقیما په خپله نه غواړي چې برید وکړي، ځکه خبرو کې دی. اما اسرائیل ته دا ویلي دي که چېرته ته برید کوي دا ستا کار دی، ته برید وکړه، بیا که چېرته زما پر اډو باندې ایران برید وکړه نو په هغه صورت کې به زه بیا د بیرته د جنگ میدان ته را داخلیږم او د خپل د ځان نه دفاع او د اسرائیل د دفاع دا موضوع به رامنځته کوم. نو فلحال دغه موضوعات چې دي په دغه منوال سره روان دي او ناستې د دوی تر اوسه کوم کاملا نتیجې ته نه دي رسېدلي. بیا هم 3 ساعته خبرې دوام کړی دی مګر نتایج نه دي راوتي. دی وایي چې دی به بل دور ناسته هم کوي، خو د هغې ناستې اعلان نه دی کړی چې آیا دغه ناسته به کیږي یا دا دی چې اسرائیل دوباره پر ایران باندې به ګواښ کوي او برید به کوي او دا موضوع به خرابیږي. خپله امریکا فکر کوم د مستقیما حملې ته پروګرام نه لري، دا به پرېښې ده دغې ته.
په همدې ځای ستاسو برنامه پای ته رسوم. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.